د ننګرهار نازیانو ولسوالۍ قومي مخور وایي د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره د ولسونو اتفاق او یووالي ته تر بل هر وخت ډیر کار شوی. د یادې ولسوالۍ قومي مخور وایي اسلامي امارت تر بل هر وخت د ولسونو یووالي ته کار کړی او په یو ټغر راټول کړي. اسلامي امارت چې په دې څلور کلونه دوره کې کوم کار د اتفاق او اتحاد دپاره کړی دا بیخي ساری نه لري او زیات د 40 کلونو سره هم نشم بررسي کولی یا برابرولی. دوی چې کومې هڅې کړي اوس دا نن کومه غونډه چې د یووالي او اتفاق او اتحاد دپاره د قومونو ترمنځ جوړه شوې ده او دوی خپلې ستونزې خپل مشکلات خپل نظرونه خپل آند خپل کوششونه سره شریکوي سره منسجم کوي نو دا هر څه د اتفاق او اتحاد دپاره دي او اسلامي امارت د هر څه نه ډېر د قومونو د یووالي او د اتفاق دپاره کار کړی هم دی او موږ ډېر تر راضي یو او آینده کې هم موږ به تر راضي یو. د نازیانو یو بل قومي مخور وایي د اسلامي امارت او ولسونو ترمنځ یووالی د دې لامل شوی چې افغانستان اوس د چا تر فشار لاندې نه راځي. دې نه مخکې چې افغانانو زموږ نیکونو او د اتحاد او اتفاق سره وکړه انګریزانو له ماتې ورکړه درې هغه قوتونو له ماتې ورکړه اتحاد په وجه باندې ول ورکړه ځانځاني خو نه ورکړي او الله پاک هم خوښ دی او اوس پورې دوی او غټ صفت چې د اسلامي امارت کې د اتحاد او اتفاق دی. د یادې ولسوالۍ یو بل قومي مخور بیا وایي ولسونو ترمنځ دښمنۍ تر ډیره ختمې شوي او د ورورۍ فضا رامنځته شوې. ولسونو خو داسې ارتیا چې ټول داسې په اتحاد دي چې زموږ په نازیان کې هېڅ مشکل نشته. زموږ د نازیان چې دی دا 14 تپې دی او دا 14 واړه تپې چې داسې دي که نه نو دوی سره هماهنګه دي او انشاءالله چې په هر وخت کې دوی نه موږ ملاتړ یو او دوی غږ دی زموږ راټولېدلي یو سره او بس انشاءالله چې یوه هماهنګي او یوه مشورنده سره. اسلامي امارت هڅه کوي د ولسونو ترمنځ به اتفاقي رامنځته نشي او ټولې هغه دښمنیانې چې موجود دي ختمې کړي.